السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. انشاءاللہ نن به سورہ اعراف آیت نمبر 143 او 141 وایو. 140 اور 141. الله تعالی دی وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دی تاسو ټول په قرآن کریم باندې موږ سره پوي کړي. الله دی عمل کولو توفیق راکړي. آمین. شیطانی آیتونو کې چې کله بنی اسرائیل پورې وتل د دریاب نه الله پورې کړل، نو هلته یو قوم یې ولیدو چې هغوی ځان دپاره اله معبود جوړ کړی و او د هغې عبادت یې کوو. نو دوی مطالبه وکړه د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام نه چې موږ ته هم داسې یو اله جوړ کړه، یو معبود جوړ کړه چې موږ عبادت کوو. نو موسی علیه السلام ورته وفرمیل تاسو غټ جاهلان یئ. اوس ورته مزید خبره کوي چې قال ویلی موسی علیه السلام اغیر الله، آیا سوا د الله تعالی نه، ابغیکم زه ولټوم تاسو ته الهن بل معبود، وهو او حال دا دی چې هغه فضلکم فضیلت درکړی دی تاسو ته، غوروالی درکړی دی تاسو ته، غوره کړي یې تاسو علی العالمین په ټول عالم باندې. ځکه چې دې کې به پیغمبران راتلل، پیغمبران ټول په بني اسرائیلو کې راغلي دي سوا د 8 پیغمبرانو نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د بني اسرائیلو خاندان نه نو. بني اسرائیل یعنی د یعقوب علیه السلام اولاد، دین علاوه اسماعیل علیه السلام نو، همدغه رنګې ابراهیم علیه السلام د دې په پلارانو نیکونو کې و، هغه نه مخکې چې کوم پیغمبران تیر شوي دي دا نو ټول پیغمبران په بني اسرائیلو کې راتلل. ځکه خو دوی دا جاګیر ګڼل خپل دغه دین د مذهب بل چاته دا برداشت کول نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله یې په همدې باندې کوله چې کنه دا خو زمونږ حق دی او مونږ کې به راځي پیغمبر، بل چا کې لا څنګه راځي پیغمبر. بهرحال نو الله دوی ته دا غورواله ورکړی، کتابونه به هم دې کې راتلل، غټې غټې بادشاهانې الله ورکړي وي. د یوسف علیه السلام بادشاهي تاسو وګورئ، د داود علیه السلام بادشاهي، همدغه رنګې د سلیمان علیه السلام بادشاهي، دا هر څه الله تعالی دوی ته ورکړي وو د دې د دنیا امامت دپاره. هغوی نه اهله شو، الله ترې واغستل. نو الله فرمایي چې یاد کړئ هغه وخت، اوس د هغوی دغه ورکوي، وهو فضلکم علی العالمین، فضیلت درکړی تاسو ته په ټول عالم باندې. و ایزو یاد کې هغه وخت انجیناکم چې ما نجات درکو تاسو ته. الله ورته فرمایي د بني اسرائیلو ته چې تاسو ته ما نجات درکو، خلاص مې کړی من آل فرعون، د فرعونیانو نه. ولی یسومونکم، رسول به تاسو ته سوء العذاب، شدید ترین بدترین سزاګانې به درکولې. ځکه چې کارونه به پې کول، مزدوري به ډېره کمه ورکوله، کمه به چې ورکول هغې کې به ټول ټیکسونه ترې اخیستل، همدغه رنګ نور ټول ظلم، سخت سخت کارونه، درانه درانه کارونه، بغیر د څه سوري نه او بغیر د څه آرام نه. خو غلامي زندگی، بیا غلامي هم داسې وه چې د فرعون او بیا د مخالفین قوم، نو تاسو اندازه لګوئ چې به څنګه وه. نو درکول به تاسو ته سخت عذابونه. یقتلون، قتل کول به یې ابناءکم، ستاسو زامن. ځکه چې فرعون کوم خوب لیدلی و چې بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کېږي او دغه معنی داسې وه او هغه به زما حکومت ختموي. نو هغه دپاره دې دا طریقه راوایسته چې بس دا کم بني اسرائیلو کې چې ماشوم پیدا کېږي اوس هغه مړ کوئ. نو ډېر ماشومان یې قتل کړل د ظالم. ویستحیون، او ژوندی به پرېښودی نساءکم، ستاسو ښځې، بیبیانې، بچیانې. ځکه چې هغې نه به کارونه اخیستل او خلکو به ویلې، بیا درباریانو سره به سلا کوله چې بیا موږ دا کار څوک کوي چې دا ټول مړه کړو. نو ټول به نه مړ کول، ښځې به ژوندی پرېښودی. وفي ذلکم، او په دې کې تاسو دپاره بلاء، ازمایش وو. بلا ازمایش ته هم وایي، نعمت ته هم وایي. نعمت هله شي چې که دا خبره مونږ د دې کار د خلاصي ته کو، که مونږ ووایو چې دې نه تاسو مخلاص کړي، نو څومره لوی نعمت تاسو باندې الله تعالی وکړو. او که ووایو چې نه دا کار کېدو په تاسو باندې، نو دا غټه ازمایش وو. من ربکم، ستاسو د رب طرف نه، عظیم، ډېر لوی. دا خبره مخکې چونکې بني سوره بقره کې تېره شوې ده او د فرعون دغه یوه طریقه وه په بني اسرائیلو سره د ظلم او د زیاتي. الله تعالی دې داسې ظالمانو نه، الله تعالی دې داسې خلقو نه او صفتونو نه دې الله مونږ تاسو په امن کې وساتي. ولا دې مونږ ته ټولو بیمارانو ته دې الله تعالی شفا ورکړي. آمین. قال ویل موسی علیه السلام اغیر الله، آیا سوا د الله تعالی نه، ابغیکم، زه ولټومه
تاسو د پاره الهن بل اله بل معبود وهو او حال دا دی چې هغه فضلکم ورکړی تاسو فضیلت درکړی تاسو ته علی العالمین په ټول عالم باندې وایز او یاد کوي هغه وخت انجیناکم چې مونږه نجات درکو تاسو ته دا د الله خبره ده اوس من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم رسول به تاسو ته سوء العذاب سخت عذابونه سخت سزاګانې به درکولې یقتلون قتل کول به ابناءکم زامن د تاسو ويستحيون ژوندۍ به پر خودلی نساءکم خځې د تاسو بچیان د تاسو وفي ذلکم په دې کې تاسو د پاره بلاء ازمایښو من ربکم تاسو د رب طرف نه عظیم لوی